که ستاسو د ټیک ټاک اکاونټ فری شوی وي ستاسو ویډیو وایرل کیږي نه په ویډیو 100 200 300 پورې ویوز راشي او بیا سټاپ شي نور ویوز پرې نه راځي یعنی اکاونټ مو مکمل فری شوی وي نو هم اوس په دې یو سیټینګ سره خپل ټیک ټاک اکاونټ چیک کړئ چې ستاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې څه ایشو دا خو نشته څه وایلیشن دا خو پرې نه دي راغلي په ټیک ټاک کې بره په دې 3 لاین کلیک کوئ بیا په دې سیټینګ ان پرایویسي کلیک کوئ دلته به تاسو ښکته راشئ دا یو اپشن دی سپورټ په دې به تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو په دې سیفټي سینټر په دې کلیک کوئ دلته به تاسو په دې اکاونټ سټیټس باندې کلیک کوئ دلته به تاسو سره وښیي که ستاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې څه ایشو دا وي نو دلته به شو شي او تاسو ته به بره ولیکي چې ستاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې دا ایشو شته ستاسو اکاونټ ته وارنینګ شته نو دلته اوس تاسو زما اکاونټ کې کتلی شي دا لیکلی دی یور اکاونټ ایز ان ګوډ سټینډینګ دلته په کرنټ وایلیشن کې څه قسمه وایلیشن نشته په ریسټور باندې زه کلیک کړم نو دا څه ویډیو وي چې په دې وایلیشن ناغلی خو بیا ریسټور شوي دي هم د دې ځای نه تاسو خپل د ټیک ټاک اکاونټ سټیټس چیک کوئ هم د دې ځای نه تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ وګورئ که څه قسمه وایلیشن وي نو هغه تاسو د دې ځای نه کلیر کوئ